الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله والصلاة والسلام على حبيبه أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، د نګین الغیاس اسلامي تلویزیون درنو لیدونکو او مسلمانانو، السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. دا دی بیا ستاسو په خدمت کې حاضر یو او د نن ورځې د موضوع په اړه چې هغه صبر پر بلاو دی بحث لرو. تاسو هم کولی شئ چې هغه شمیره چې زموږ د تلویزیون پر صفحه باندې لیکلې ده د هغې په واسطه زموږ سره خپل اړیکه وساتئ او خپل ستونزه او مشکل حل کړئ. الله تعالی جل جلاله په قرآن عظیم شان کې فرمایي: وجزاهم بما صبروا جنة وحریرا. یعنې دا د هغه کسانو په هکله چې الله تعالی جل جلاله ته پر بلاو صبر کوي، پر مصیبتو صبر کوي، زغم لري، د الله تعالی جل جلاله په وړاندې د رضا او صبر د زغم او حوصلې څخه کار اخلي. الله تعالی د دوی جزا، د دوی پاداش، د دوی برخه د آخرت په ورځ جنتونه چې په هغو کې د کیمیا، د وریښمو او ملایم فرشونه موجود دي، پر هغو باندې به د دوی خوبونه وي، استراحت به وي او د جنت په میوو کې به دوی خپل عیش او عشرت کوي. زما ورونو، الله تعالی جل جلاله فرمایي، وایي کله چې زه یو غمګین، یو مصیبت زده یو هغه چاته چې یا د ده په بدن کې ستونزه راغلی وي، مریض وي، یا یو کم زخم او یو ستونزه یې په اعضاو کې ورپېښه سوې وي، او یا دا چې مال یې د لاسه ورکړی وي، او یا دا چې خپل خوږ اولاد یې د لاسه ورکړی وي، او یا یې د خپل فامیله، د خپل کهوله یو عزیز د لاسه ورکړی وي، او بیا پر دې صبر وکړي، او یا دا چې صبر وکړي پر طاعتو باندې د خدای. طاعت دا نه چې یو ور لمونځ وکړي او بیا قضا کړي، یو کال زکات ورکړي دا بل کال یې ورنه کړي، یو ځل د الله عبادت وکړي او بیا بل ځل د الله په معصیت او ګناه کې وي. نو دغسې کسان ورونو الله تعالی جل جلاله په خپل بشارت باندې نازوي، او هغه کسان چې د ای پیامبر، به همسران و دخترانت و زنهای مؤمنان بگو چادرهای جل وعلا شانه د خپل نعمت چې هغه جزا په ورځ د محشر په جنت او د هغه په سپېڅلو نعمتونو باندې ده ورکوي. د الله ستر پیغمبر فرمایي، وایي الله تعالی جل جلاله په حدیث قدسي کې وایي: زما درنو عزیزانو، ما درته ویلي چې حدیث قدسي هغه د الله قول دی چې په وحی د جبرئیل امین په واسطه نوی راغلی او په قرآن کې نوی لیکل سوی، اما الله تعالی جل جلاله و رسول علیه الصلاة والسلام ته په زړه کې الهام اچولی وي او ورته ویلي دي چې دا پلانۍ خبره داسې ده، هغه ته حدیث قدسي وایي. نو الله جل جلاله د رسول اکرم صلی الله علیه وصحبه وسلم په زړه کې دا ور واچوله چې ای محمد علیه السلام، اذا وجهت الى عبد من عبیدی مصیبه،
کله چې زه خپل یو بنده ته مصیبت، غم، ستونزه، مشکل ورته پیښ کړم، دی په یو مشکل کې واقع سي، دی په یو ستونزه کې ولویږي او دا ستونزه باندې دی راضي وي او بیا پر هغه طاقت وکړي، صبر وکړي، نو زه دا مصیبت او یا دا ستونزه د ده په مال کې وي او یا د ده په بدن کې وي او یا د ده د عزیزانو څخه وي. بله، سلام علیکم. سلام و عرض ادب به شما و بینندگان عزیز. و علیکم السلام و رحمت الله. څوک یې وروره، د کوم ځای خبره کوې که په فارسي وایې؟ بفهم به فارسی یک سوال داشتم. بفرمایید برای ما. سوال به اینه در مورد صبر که خب. افغانستان کشور است که مردم فقیرنشین کار کسبی نیه. 3-4 سال میشه من بیکارم، به طبقه صبر کنم چیکار کنم؟ خب یک مشوره بدید که راه حل به من نشون بدید که من چیکار کنم؟ خود بکشم یا که دیگه راه حل برای من پیدا نکنم. شما بیننده همین برنامه باشیم، انشاءالله العظیم به شما جواب خواهیم داد. تشکر. سلام. سلامت باشیم. نو د صبر په هکله وایي که زه خپل یو بنده ته یو مشکل ورکوم، یو ستونزه ورکوم، هغه د بیکاري سره، هغه د لوږې سره، هغه د فقر سره، هغه د اولاد غم ورکوم، د بیکوري غم ورکوم، د تش لاس غم ورکوم، د تش لاس مصیبت ورکوم او دی پر هغه باندې زغم کوي او پر هغه باندې صبر کوي، نو دغه کس په ورځ د محشر، وخت چې د خلکو دیوانونه خلاص سي، وخت چې دفترونه خلاص سي، او زه غواړم چې و خلکو ته د هغوی هغه انتقام چې مې د دوی دپاره آماده کړی دی، یا هغه ثواب چې مې د دوی دپاره آماده کړی دی، یا هغه حساب و کتاب چې زه د دوی سره غواړم ویکمه، نو زه په دې وخت کې د دای کسانو سره چې هغو نه په دنیا کې د اولادو مرګ ورکړی، هغه مې په ستونزو کې اچولی، هغو ته مې فقر او ناداري ورکړي، هغه مې لکه دا ورور چې وایي چې زه د بیکاري او از دست بیچیزی و دست خالی رنج میبرم، یعنی آماده خودکشی هستم، نعوذ بالله من ذلک. د داسې کسانو دپاره الله تعالی جل جلاله فرمایي وایي نو زه حیا کوم د دې څخه چې ان انصب له میزانا، زه د دغسې کسانو دپاره زه میزان ودروم، د میزان ترازو، او د دوی نیکۍ په وتلم او بدۍ، او یا د دوی دپاره دیوان خلاص کمه، د دوی عملنامه ووایم. نو کټ مټ امر پر کوم چې ورځئ، تاسو مشکلات ډېر لیدلی دي، تاسو په دنیا کې خوارۍ ډېرې لیدلی دي، تاسو غمونه احساس کړي دي، پر تاسو باندې مې غمونه ورولی دي، ولاړ سئ تاسې زما د خوا و جنت ته. بلی سلام مجدد. ببخشید سوال جواب نکنم. بله درست است. ورونو، نبی صلی الله علیه و سلم مبارک وایي، دا حدیث حضرت عبدالله ابن عباس رضی الله عنه روایت کړی و. زه به د دې ورور په جواب کې د ده خبره ورته وکم که الله تعالی جل جلاله عادل است. در جواب سؤال ای برادری که میگن ما تنگ دست هستم، ته دست هستم، چیزی ندارم، فقر و تنگ دستی و نفقه اولاد ما را وادار ساخته به ای که خدا نخواسته مواجه خودکشی بشم، ما چی باید بکنم؟ برای ما جواب او است که حوصله بکنه، صبر بکنه، طاقت بکنه. خداوند دشمنی هیچ کس در دنیا نیست. کسی که لا اله الا الله محمد رسول الله میگه همه دوستان خدا هستند، همه بندگان خدا هستند، غنی و فقیر، رعیت و امیر، اینها همگی دوستان خدا و اینها همگی بندگان خدا هستند. خداوند به چشم عدالت به همه اینها مینگرند.
اگر خداوند چیزی از کسی نسبت به دیگری کم کنند، عوضی و خداوند جل جلاله به معشر آماده کرده به روز آخرت. و فقر افتخار ای امت است، فقر افتخار رسول الله صلی الله علیه و سلم مبارک است که او می گفت که من فقیرم، خدایا در فقر زندگی کردم، در فقر مرا بمیران و در فقر مرا حشر کن و با فقیران به روز محشر محشور باشم. برادر عزیز ما، تو به روز محشر همراه محمد رسول الله صلی الله علیه و سلم قرار داری. و همچنان برای زدودن فقر حضرت رسول الله صلی الله علیه و سلم مبارک می فرمایه اگر کسی بعد از نماز شام سوره واقعه شریف، سوره واقعه که در جزء 26 هست، اگر سوره واقعه شریف بعد از نماز شام تلاوت کنه هر شب او خداوند جل جلاله محتاج نمیکنه و از فقر، از تنگدستی و از بیکاری نجاتش میده. و یکم عبادت، خداوند جل جلاله انسان را بعضی وقت به یک معصیت گرفتار میکنه، همان معصیت به خاطر ای که خداوند همان جرم و گناهی که کرده از او بزدای و جدا کنه، خداوند باز برایشان یک مشکل ایجاد میکنه تا اینکه همان گناهی که کرده بخشیده شود. اول از گناه باید ما و شما اجتناب کنیم، دوم طاعات خدا را به جا بیاوریم. و من یتق الله یجعل له مخرجا، هر کسی که از خدا بترسه پرهیز کنه، خداوند جل جلاله برای او از تنگنا و از سختی ها و از مشکلات رای خروج میده، او را بیرون میکنه. و یرزقه من حیث لا یحتسب، روزی میده خداوند جل جلاله از راهی که فکر نمیکنه. و یکی هم استغفار، طلب بخشش، خدایا گناه ما را بیامرز، خدایا ما را بیامرز، خدایا ما را مغفرت کن، خدایا و من بخشه، الله تا ته د استغفار دعا کوم، خدایا و من بخشه. ای هم کفایت میکنه. اوس په خپل خبرې ته راوګرځم. یو څوک راغی د حسن بصری رحمت الله علیه و حضور ته کښېنستی او ورته وویل چې زه اولاد نه لرم، ما ته دعا وکړه چې الله اولاد راکړي، څه چاره وکړم چې اولاد خدای تعالی جل جلاله راکړي؟ ده ورته وویل چې استغفر الله، د خدای څخه بخشش وغواړه، استغفر الله ووایه. بیا بل سړی راغی هم په دغه مجلس کې، دیم پوښتنه وکړله چې زه مال نه لرم، دارایی نه لرم، مسکین یم. دې ته وویل چې د خدای څخه بخشش وغواړه، استغفر الله ووایه. بل راغی او وی ویل چې زه د الله تعالی جل جلاله څخه دا غواړم چې زه باغونه مې وچ سوي دي، څه وکړم؟ هغه ته ویل چې استغفر الله، استغفر الله ووایه. بل ول زه نر اولاد غواړم، نوړي لرم، زامن نه لرم، دې ته ویل چې استغفر الله. هغه خلک ولاړل. دا راوي د حدیث وایي چې ما ورته وویلې حضرت حسن بصري صاحب ته چې تا و ټولو ته هر چا خپل مشکل وویلې، تا و ټولو ته یوازې دا وویلې چې استغفر الله ووایاست. نو ده مبارک ورته وویلې آیا تاسې د نوح په صورت کې نه دي لیدلي چې الله فرمایي چې تاسې د الله څخه استغفار وغواړئ، یرسل السماء علیکم مدرارا، خدای به پر تاسې باندې باران وکړي، و یمددکم باموال، خدای به تاسو ته په مال مدد درکړي، د مال مرسته به در سره وکړي، د مال کومک به در سره وکړي. و یمددکم باموال و بنین، او تاسو ته به الله زامن درکړي. و یمددکم باموال و بنین وجعلنا لكم جنات وجعلنا لكم انهارا، خدای به تاسو ته ډیر باغونه درکړي او میوې به درکړي الله تعالی جل جلاله، او ستاسو د باغو او د مځکو او د کروندو ولی وبهیوي. نو د ټولو دپاره الله تعالی جل جلاله دغه ویلي دي. فقلت استغفروا ربکم انه کان غفارا یرسل السماء علیکم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا.
نو راځو خپل اصلي خبرې ته چې هغه دا و چې عبدالله ابن سلام وایي په ورځ د قیامت به یو منادي راولاړ سي او یو څوک به راولاړ سي د الله د فرشتو څخه او دا ناره به وکړي په میدان کې د حشر لیقم اهل الصبر ولاړ دي سي هغه کسان چې اهل د صبر دي او په دنیا کې صبر کړی دی پر مصیبتو یې صبر کړی دی پر غمو یې صبر کړی دی پر فقر و تندرستۍ یې صبر کړی دی د اولاد پر مرګ یې صبر کړی د مور و پلار پر مرګ یې صبر کړی دی په ټولو ستونزو کې الله ته زغم او صبر او حوصله کړې ده دا دې ولاړ سي او د الله تعالی جل جلاله حضور ته دې ودرېږي فیقومو نو وای ولاړ سي یو قوم او یو ګروپ ته خلکو یو اجتماع د خلکو ولاړه سي او د الله تعالی جل جلاله په حضور ودرېږي نو هغه ته وویل سي چې انطلقوا الى الجنه د جنت پر خوا باندې روان سي نو دوی د جنت پر خوا روان سي ملک ورته ووایي چې الی عین کومې خواته ځئ کومې خواته روان سوي یاست دوی به ورته وایي چې و جنت ته روان یو ملک به ورته ووایي قبل الحساب دا ستاسې د جنت تګ دا مخکې تر حساب دی ستاسې سره حساب نه دی سوی ستاسو سره کتاب نه دی سوی ستاسو څخه چا پوښتنه نه ده کړې او ته مخ پر جنت باندې روان یاست وایي هو موږ ته دغسې ویل سوي دي چې قبل الحساب د الله تعالی و جنت ته ولاړ سئ نو دا ملک ورته ووایي چې ومن انتم نو تاسې څوک یاست چې تاسې دا کار کوئ دوی ورته ووایي چې موږ صابرین یو موږ هغه کسان یو چې په دنیا کې مو صبر کړی دی نو ورته وویل کړه چې د ملکو د خوا څخه چې وما صبرکم ته یې صبر پر څه شي کړی دی دوی ورته ووایي چې موږ صبر پر بلاو کړی دی د الله تعالی جل جلاله د بلاو زغم مو کړی دی د الله تعالی جل جلاله بلاوی مو پر ځان باندې منلی دي او همدارنګه صبر مو پر طاعاتو کړی دی همیشه مو د الله امر منلی دی همیشه مو د الله طاعت کړی دی همیشه مو الله ته عبادت کړی دی او دا ورته ووایي چې موږ د خدای د ګناهو څخه صبر کړی دی غلا مو نه ده کړې زنا مو نه ده کړې غیبت مو نه دی کړی رشوت مو نه دی اخیستی رشوت مو نه دی ورکړی د ګناهو څخه مو هم صبر کړی دی نو په دې حالت کې ملک ورته ووایي چې سلام علیکم نو زموږ د خوا دې پر تاسو باندې سلام وي بما صبرتم په دا سبب چې تاسو رشتام صبر کړی دی رشتا چې تاسو د صبر او رشتا چې تاسو د زغم خاوندان یاست په نعم عقب الدار نو نیک دی ستاسو دپاره هغه عاقبت چې هغه عقب الدار یعنی نیک عاقبت نیک کور د نیکی د حسناتو د ښېګڼو د نعمتو ډک کور دا د ستاسو دپاره ډیر هوسا او گواراوي نو الله تعالی جل جلاله دا آیات په سوره رعد کې 40 آیات دی چې سلام علیکم بما صبرتم فنعم عقب الدار نو ورونو د حضرت داود علیه السلام یو زوی مړ سو د ډیر تشویش وکړي ډیر په غم سو مصیبت او دا غم د اولاد واقعا هم چې زور غواړي او اولاد شیرین دی اولاد خوږ دی تر څو چې اولاد د پلار په مقابل کې ونه درېږي واقعا چې هم اولاد خوږ دی داسې ورځ راله چې رسول الله صلی الله علیه وسلم وبر تېرېدی او یو ښځه پر تناره باندې ناسته وه زوی هم په غېږ کې و او ته یې ورکوئ نو هغه ښځې ورته وویل چې آیا هغه ته یې چې ګمان دې کړی چې ته رسول یې رسول علیه السلام ورته وویل چې هو هغه زه یم ول ته چا راستولی یې ول زه الله راستولی یم ول آیا تا ویلی دي چې الله پر خلکو باندې ته مور و پلار مهربانه دی ول هو ما ویلی دي ما ته الله ویلی دي چې زه
پر خپلو بندګانو باندې تر مور او پلار مهربانه یم. دا ښځه ورته وایي دا دی دا زما اولاد زما په غېږ کې دی. زه هېڅ وخت دا خپل اولاد نه غواړم چې دې اور ته یې واچوم او دې تناره ته یې واچوم. نو خدای څنګه دا خپل بندګان چې وایي زه تر مور و پلار پر مهربانه یم هغه و دوژخ ته اچي. نو د مبارک ورته وویلي چې اولاد که د پلار په فرمان وي هغه هېڅکله الله پلار پر اور باندې نه قبلوي، او اولاد چې د پلار د فرمانه ووتی لور او زوی چې د مور او پلار په حرف نه وه د هغو په قول نه وه هغه هم په دنیا کې الله اور ته اچوي او هم په آخرت کې الله په اور سوځي. هم په دنیا کې په اور کې دي او هم هغه په آخرت کې په اور کې دي. نو الله تعالی جل جلاله هغه کسان اور ته اچي چې د هغه اطاعت ونه کي د هغه فرمان یې ونسي. نو اوس که دا ستا زوی هم ستا په خلاف ودرېږي ته حتما به دې تناره ته اچوي. اوس به د یو لنډې وقفې وخواته ولاړ سو او بیا به ستاسو په خدمت کې. مؤسسه تحصیلات عالی اسلامی القیاس در مسیر نورانی فعالیت‌های علمیش مشعل افروز دلسوز فراراه مشتاقان دانش و تخصص بوده و افتخار دارد که صدها تن از خواهران و برادران از این نردبان به قله‌های بلند علوم اسلامی و تجارب بشری صعود نمودند. القیاس مرکز بزرگ علمی، مجمع علمای ربانی و استادان مجرب، سکوی پروازهای علمی معرفتی استعدادهای درخشان و تکامل طلب. شفاخانه جامی با دکتران متخصص و فوق تخصص با استفاده از تجهیزات پیشرفته طبی آغاز به کار نمود. در این شفاخانه بخش‌های فوق تخصص جراحی ستون فقرات و جراحی استخوان و مفاصل، داخله عمومی، داخله اطفال، جراحی عمومی، نسایی و لادی و دندان با وسایل و امکانات پیشرفته به طور 24 ساعته در خدمت همشهریان عزیز می باشد. به منظور کمک به افراد نیازمند، معاینه مریضان در بخش‌های داخله عمومی، داخله اطفال، جراحی عمومی و نسایی ولادی به روزهای پنجشنبه هر هفته رایگان می باشد. نشانی: افغانستان، هرات، چهارراهی بادمرغان، شفاخانه جامی. جامی، تخصص در طبابت، تحقق سلامت. قابل توجه همشهریان عزیز، مجتمع دکتران دندان یوزارسی با تجهیزات مدرن طبی و با داشتن دکتران ذکور و اناث خدمات ذیل برای شما همشهریان عزیز ارائه می‌دهد. ساخت دندان‌های ثابت و متحرک، انواع پوش دندان، پرکاری دندان‌ها با متدهای جدید روز دنیا، عصب‌کشی دندان، جرمگیری و بلیچینگ دندان، نصب انواع نگین دندان، ارتودنسی دندان‌ها و امپلنت. همکنون از امتیازات این مجتمع طبی برخوردار شوید. کشیدن دندان و مشوره‌دهی در روزهای پنجشنبه به طور رایگان صورت می‌گیرد و همچنین 30% تخفیف برای اساتید محترم مد نظر گرفته شده است. آدرس: هرات، چوک گلها، سمت جنوب، مارکت شاهولی نیکزاده، طبقه دوم. مجتمع دکتران یوزارسیف. لبخند زیبایتان آرزوی ماست. ارائه جدیدترین طرح‌های فرش، مرغوب‌ترین جنس و بالاترین کیفیت. فروش انواع فرش‌های زیبا و با دوام آلمانی، ترکی و ایرانی در شرکت فرش طارق فایق، نماینده رسمی فرش‌های سوپر استانبول ترکی در هرات. فرش‌های 700 شانه، 1000 شانه و 1200 شانه در جدیدترین طرح‌های فرش. انواع موکت‌های ترکی، فرش‌های سوپر بلژیم و کناره در سایزهای مختلف. تنوع طرح و ضمانت کیفیت در شرکت فرش طارق فایق. آدرس هرات، چوک شهر نو، ابتدای. شرکت تولیدی یخن‌های کامپیوتری غلام رسول و غلام سرور تابش با 2 دهه سابقه کاری. من خیلی خوشحال هستم که توانستم برای هموطنان خود خدمت انجام دهم. دیگر نیازی نیست برای یخن شما قیمت گزافی را بپردازیم. ما میتوانیم در کمترین زمان ممکن بهترین یخن‌های کامپیوتری با کیفیت دستی برای شما تولید کنیم. آدرس:
هرات بازار قندهار، چهارسو، توخی مارکت، دکان اول. شماره های تماس 0786 54 3000 با مدیریت غلام سرور تابش. یخن بخرید جایزه ببرید. امپراتور کانکور استاد انجینیر صمیم رنجبر. ثبت نام صنوف کانکوری کوتاه مدت جریان دارد. استخر موجهای آبی، مدرنترین سونا در سطح کشور، با بهترین مکان و مجهزترین امکانات فراهم شده از قبیل استخر گرم نیمه المپیک، استخر اطفال، سونای بخار، سونای خشک، سونای نمک، سونای ریگ، سونای VIP، جکوزی، سرسره بزرگسالان، سرسره اطفال، حمام ترکی، ماساژ درمانی، ماهی درمانی، آموزش شنا، بخش زیبایی، رستوران عصری، تنظیم دمای بخار و روش‌های جدید تصفیه آب و هوا. ما تلاش داریم تا هیجان و سرگرمی را در کنار امنیت و سلامتی به شما هدیه نماییم. آدرس: هرات، چهارراهی آمریت، مجموعه سونای موجهای آبی. کورس سوادآموزی 90 گام. کورس سوادآموزی 90 گام بنیانگذار آموزش‌های سوادآموزی صوتی و تصویری در افغانستان. برگزار کننده صنوف خصوصی برای خواهران و برادران. آموزش سوادآموزی در خانه‌هایتان. تدریس خواهران توسط خواهران. همه و همه فقط در مدت 3 ماه. ثبت نام همه روز جریان دارد. شماره های تماس 0788 94 90 43 و 0792 43 56 97. آدرس: جاده مخابرات، 50 آب بخش بادمرغان، جنب برج برق. بیا مجددا السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. د داود علیه السلام په قصه کې و چې د داود علیه السلام یو اولاد مري او دی ډیر پر غمګینیږي او ډیر مصیبت باندې راځي. دا صبر او دا حوصله او دا انا لله و انا الیه راجعون، دا د زموږ په امت کې الله تعالی جل جلاله مشروعیت ورکړی دی. هغو شکوه کوله، شکایه کوله، حتی حضرت یعقوب علیه السلام پر خپل اولادو باندې و الله ته شکایه کړې ده. بلی سلام علیکم. سلام. بفرمایید برادر گل، بفرمایید. ببخشید من یک سوال داشتم. بفرمایید سوال خود مطرح کنید برادر گل. تشکر. سوال به اینه که آیا اگه ترک نماز فرض یا روزه، ترک روزه گرفتن که اگر بستن باشه، یعنی که برای چه مدت باشه، همیشه نه، به توبه کردن بخشیده میشه تا این که آدم انجام نده، مثلا روزه نگیرم، بله، روزه قصد نگیرم، آیا توبه بخشیده میشه یا نه؟ نماز دارن که قضایی نیارم. بسیار خوب، شما بیننده برنامه باشیم، انشالله به شما جواب میدیم. دیگه سوالی داریم؟ بگیم، بفرستی بگیم. سلامت باشی، سلامت باشی. نو الله تعالی جل جلاله ورته وویلې چې ته ډېر غمګین سوې د دې زوی په مرګ باندې. هغه ورته وویل هو، ول څونې غمګین سوې؟ دا زوی څونې ارزښت درته درلودی، څونې پر تا باندې ګران و؟ وایي ده ورته وویلې لکه د مځکې په پهناوري باندې، د مځکې په وسعت باندې دغونې پر ما باندې غم او مصیبت راوستلی دی.
دغونې زه په غمګین یم. الله تعالی جل جلاله ورته وویلې ولته صبر وکړه، خو زه به بیا په بدل کې د دې مځکې په اندازه باندې د مځکې په وسعت باندې تا ته ثوابونه او نعمتونه در نصیب کړم. بلې سلام علیکم. خو په هر حال رسول الله صلی الله علیه وسلم مبارک دا هم ویلي چې یو ورځ پر هدیره باندې ناست و، څوک وایي چې د ده زوی عبدالله دا وفات شوی و او هغه دفن کوي او پس سره هغه تر سترګو یې اوښکې رالې. نو بلې سلام علیکم. بلې برادر بفرمایئ. بلې څوک یې او د کوم ځای دې اړیکه نیولې؟ بلې بلې بفرمایئ. سوال خود سوال داری مطرح کنیم. بفرمایید. چی؟ بله بله بفرمایید. په هر حال نو رسول علیه السلام مبارک وویل چې ای زما عزیزانو، زما صحابه کرامو، هر چا که طفل مړ سو، د طفل مرګ او د کوچني مرګ دا د انسان دپاره یو د غم او د مصیبت دروازه را خلاصوي. نو انسان باید په دې وخت کې صبر وکړي او زغم وکړي. که هر چا د صبر د غم په وخت کې او د مصیبت په وخت کې صبر وکړي، الله تعالی جل جلاله به که څوک دوه اولاده مخکې تر ځان واستوي، دا به په ورځ د محشر د ده شفاعت وکړي. هغه وخت چې انسانان یا د هلکان و جنت ته ځي او یا د مور و پلار و دوزخ ته ځي، دغه کوچنیان د اطفال دا یې به راولاړ سي، خپل د مور و پلار لمن به ونیسي، وایه الله موږ دا نه پرېږدو چې ولاړ سي و دوزخ ته. هغه وایي دا یې مجرمان دي، دا یې ګناهکاران دي، دي و زما په خلاف ګناه کړې ده، تاسې نه شئ کولی چې دا وې راوګرځوئ، دا وی بزی و دوزخ ته. و یا امکان نه لري موږ یې نه پرېږدو، یا یو یا دواړه، او یا یو هلک وي مړ د ده تر مخ او یا دوه، نو بیا یې مخ پر دوزخ باندې هغه ملک او هغه فرشتې سوق کېدوی. بله سلام علیکم ورحمت الله. سلام علیکم مولوی صاحب. بفرمایئ. یو پوښتنه مې درلوده د اولادي دپاره چې زوی نه لرم، یو دعا راته زده کړه. خدای تعالی جل جلاله دې اولاد درکړي. فقط استغفر الله وایه. ما تر مخ سوال کې هم دغه وویلي چې که څوک استغفر الله ووایي همیشه خدای تعالی جل جلاله به اولاد ورکړي او نارینه اولاد به ورکړي انشاءالله. نو که چا نو دغه اولادونه به وایي راشي د خپل مور و پلار به تر لمن ونیسي، وایي نه یې پرېږدو. بالاخره چې د دې څخه مایوس شي د هلکان چې پلرونه یې حتما و دوزخ ته ځي، نو الله په حضور ودرېږي، وایه الله نو موږ هم ورسره ځو دوزخ ته. نو په دې وخت کې الله تعالی جل جلاله وایي تاسې خو معصوم یاست، تاسې بې ګناه یاست، تاسو ګناه نه ده کړې، تاسې دوزخ ته ناست وم، نو ستاسو په شفاعت باندې به دا ستاسو مور و پلار اندر پرېږدم و جنت ته به ولاړ شي. یو څوک راولاړ شو، د صحابه وویل یا رسول الله که څوک یو اولاد خپل په کوچنیوالو کې د لاسه ورکړي او یو اولاد یې مړ وي، هغه هم د مور و پلار شفاعت کولی شي، ولو یو اولاد یې هم کولی شي. بل راولاړ شو ویل یا رسول الله که څوک اولاد ونه لري بلکل دا به څنګه سي په ورځ د محشر به د دوزخ څخه څنګه ځان خلاص کړي. نو رسول علیه السلام مبارک ورته وویلې فانا زعیمه یا فانا شفیعه، زه ول بیا نو د ده شفاعت کومه. که څوک دوه اولاده یا درې اولاده واستوي مخکې تر ځان، یعنې دوه اولاده یې د ده په ژوند کې مړه سي، دا به په ورځ د قیامت شفاعت کوي د مور و پلار څخه. که یو واستوي یو به شفاعت کوي، او که چیرې اولاد نه درلودی بیا نو رسول علیه السلام مبارک وویل چې زه به شفاعت کوم. نو همدارنګه حضرت داود علیه السلام ته الله وویلي چې ته دا هر څونه چې دا خپل اولاد غواړي د هغه په مثابه به زه تا ته په ورځ د محشر ثواب در په نصیب کړم.
ورونو د صبر او د رضا په حصه کې احادیث ډیر دي او زما د پرون ورځې برنامه د رضا په خاطر و او نن دا مې د صبر په واسطه د صبر او رضا دواړه سره تړلي دي. ورونو الله تعالی جل جلاله په لوح محفوظ کې دا حدیث مبارک حضرت عبدالله ابن عباس رضی الله تعالی عنه روایت کړی دی چې الله تعالی جل جلاله وایي انی کتبت فی لوحی، ما خپل په لوح محفوظ کې دا لیکلی دي چې قبل خلق الارض، چې د مځکه مې لا نه و پیدا کړې، د اسمانونو مې نه و پیدا کړي، دا ویم نه و خلق کړي مخکې تر دې چې ما د مځکې و اسمانونه خلق کړي وي، ما په خپل لوح محفوظ کې دا لیکلی وه انی انا الله لا اله الا انا، نسته خدای نسته معبود بیله ما. الله وای بیله ما، بیله الله بل معبود په دنیا او په آخرت کې نسته. محمد رسولی، محمد علیه السلام چې دی زما رسول دی. من رضی بقضائی، هر څوک چې زما په قضا چې ما د ځان سره لیکلې ده، ما پر یو چا پرس کړې ده، که مې هغه فقر پر پرس کړی وو، که مې هغه مسکنت پر پرس کړی وو، که مې غنیتوب پر پرس کړی وو، که مې پاچاهي ورکړې وه، که مې قضاوت ورکړی وو، که مې امارت ورکړی وو، او که مې رعیت ورکړی وو، که مې مال ورکړی وو، که مې نه وو ورکړی، که مې کور ورکړی وو، که مې نه وو ورکړی، دا زما قضا ده. هر څوک چې زما په قضا باندې راضي سو، دا یو دا ما لیکلی د خپل په هغه کتاب کې چې هغه کتاب مې لوح محفوظ دی، په هغه کې مې لیکلی دي چې هر څوک زما پر قضا راضي سو و صبر علی بلای، او زما پر بلاو باندې صبر وکړي، یعنی هغه شی چې ما د دوی دپاره لازم ګڼلی دی، هغه مصیبت چې مې د دوی دپاره لازم ګڼلی دی، پر هغو باندې صبر وکړي. اولاد یې مړ سو، ویول چې انا لله و انا الیه راجعون، الله ستا امانت و بیرته مې تا ته درکړي، تا راڅخه واخیستی او ما هم در وبخښئ، بیرته تا را بخښلی و، تا راڅخه واخیستی. د یو چا عاریت، د یو چا امانت څوک په دې باندې نه خوابدی کېږي. یو څوک تا ته یو شی عاریت درکوي، واخه دا دیګ، واخه دا کاسه، واخه دا شی، د دې څه استفاده وکړه موقتا او بیرته بیا ما ته راکړه. آیا که چیرې بیرته د امانت او د عاریت د یو چا څخه یو څوک واخلي په دنیا کې، د هغه څخه سړی خوابدی کېږي، یو څو وخت استفاده ورڅه وکړه، بیرته یې ورڅخه واخیستی، باید خوابدی نه سي. نو هم دا د الله امانت دی، که مال دی زموږ په لاس کې امانت دی، که اولاد دی زموږ په لاس کې امانت دی، که کور دی زموږ په لاس کې امانت دی، که دارایی دی زموږ په لاس کې امانت دی. دغه امانتونه ټول دا د الله یو اعطا ده موږ ته. که چیرې لازم ویني را سره دی یو څو وخته، او که چیرې لازم نه ویني بیرته یې راڅخه اخلي. نو که چیرې یو څوک د الله پر دغه نعمتو باندې شکر ادا کړي، و شکر علی نعمای، زما پر نعمتو که څوک شکر ادا کړي، دا یې دوه. او همدارنګه و صبر علی بلای، بیا که چیرې ورڅخه واخم نو دا یو بلا ده، په وجود کې مرض پیدا کوم، دانه پراخېږم، سر یې متوم، لاس یې متیږي، وجود یې ضعیفه کېږي، سترګه یې ډنډېږي، غاښ یې ولیږي، یو مصیبت ته مصیبتو یې په بدن کې راځي، او یا د اولاد په بدن کې راځي، یا یې کور و کهول مریض کېږي او مصیبت په راځي، یا یې فقر تنګدستي ورته متوجه کېږي، یا ډوډۍ لږېږي، یا یې کور نړېږي، یا یې کور څڅېږي، یا یو بل مشکل ورته پیښېږي. اماده صبر زما پر بلاو باندې کوي. نو کتبته من اولیایی، زه دا د خپل اولیاو د جملې څخه په لوح محفوظ کې نوشته کوم چې دا زما اولیا دي، دا زما دوستان دي، دا زما ملګري دي. ولی د خدای، دوست د خدای، دوست د خدای، محبوب د خدای، الله د ده سره او دی د الله سره محبت لري. دا زه د ځانه سره لیکم چې څوک زما په قضا راضي سي، چې څوک زما پر بلاو صبر وکي، چې څوک زما پر نعمتو باندې شکر وکي، نو زه دا لیکم چې دا سړی زما د اولیاو څخه دی. او بالعکس ومن لم يرضي بقضائي،
که څوک زما په قضا باندې، که څوک زما په قضاوت او زما په لیکنه او زما په مکتوب باندې راضي نسی، ولم یشکر لی نعمائی، او زما پر نعمتو باندې شکر ونه باسي، ولم یصبر علی بلائی، او زما پر بلاو باندې، زما پر مصیبتو باندې صبر ونه کی. ما د یو چا دپاره قضاوت کړی دی چې دا کور به پر نړومه او دی ناراضه سي، او ما چاته نعمت ورکړی دی شکر پر ونه باسي، ما چاته مصیبت ورکړی دی دی پر دا مصیبت باندې، پر دې بلا باندې صبر ونه کی، زغم ونه کی. وبشر الصابرین الذین اذا اصابتهم مصیبه قالوا انا لله و انا الیه راجعون. الله تعالی جل جلاله په سوره بقره کې فرمایي چې هغه کسان چې صابران دي د غم په مقابل کې، په اول کې د آیات تاسې راځي د رکوع یا ایها الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاة، ای کسانو چې تاسو ته مصیبت پیښیږي تاسو د مصیبت په مقابل کې صبر او حوصله کوئ. یا ایها الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاة ان الله مع الصابرین. خدای تعالی جل جلاله د صابرانو مل دی، او دلته بیا بشارت ورکوي، زیری ورکوي چې هغه کسان چې مصیبت ورته پیښیږي او دوی د مصیبت په وړاندې د الله د مصیبت زغم کوي او هغه زغمي، نو داوی اولئک علیهم صلوات من ربهم، پر دیو باندې د زما رحمتونه وي. هر صلات ته خدای د طرفه رحمت دی، هر صلات الله د طرفه پر بنده باندې رحمت دی. که څوک پر رسول علیه السلام مبارک یو ور صلات ووایي یا رحمت ووایي، الله به لس وره رحمت پر ووایي. که چیرې الله تعالی جل جلاله په خپله پر بنده باندې د رحمت اعلان کوي چې ما پر دې بنده باندې رحمت نازل کړی دی، نو دا په زرګونو رحمتونه د الله د طرفه دي. اولئک علیهم صلوات، صلاتونه رحمتونه د الله د دوی پر غاړه باندې دي. و اولئک هم المهتدون، او الله تعالی جل جلاله دوی ته هدایت کړی دی. داوی هدایت شویندگان دي، داوی هدایت شدگان دي، داوی الله تعالی جل جلاله خپل لارې ته بللی دي. او بل کچيري دغه کسان چې د الله پر قضا راضي نه دي، د الله پر نعمتو شاکر نه دي، او د الله پر بلاو صابر نه دي، دا وینو فلیخرج من تحت السماء وليطلب الها سوا. نو دا د زما د اسمانه زما د مځکې څخه ووځي او بل خدای دې ځان ته پیدا کړي. نعوذ بالله من ذلک. خدای دونی په قهر کیږي پر هغه کسانو چې د خدای پر نعمتو شکر نه ادا کوي. شکر نعمت نعمتت افزون کند، کفر نعمت از کفت بیرون کند. د نعمتو شکر انسان ته شکر زیاتوي، کفران د نعمتو دا د سړي د لاسه د نعمت الله تعالی جل جلاله باسي. صبر پر درې قسمه دی. یو صبر پر طاعاتو دی، سړی د الله طاعت کوي، په طور دائمي کوي، همیشه یې کوي، چې لمونځ یې وکوي بیا څو رکعاته نفل هم کوي، چې لمونځ یې وکوي یو څو واره استغفار و لا اله الا الله و سبحان الله و الحمدلله وایي او د مسجد څخه نه وځي، چې لمونځ یې وکوي نور هم مراقبه کوي، وظیفه کوي، چې روژه یې ونیوله بیا ادامه ورکوي روژې ته، چې قرآن یې وویل بیا یو دم کښېني د الله تعالی جل جلاله په مراقبه باندې. که څوک صبر پر دغه طاعت باندې وکړي، دا صبر پر طاعت 300 درجې ثواب لري. تنها دا صبر چې دی وکړي، دا طاقت چې دی وکړي، 300 نیکۍ د انسان په عملنامه کې نوشته کېږي. د الله دا قانون دی، دا عادت دی چې که د چا دپاره د یو شي بخشش کوي، په عین حال کې بیا درجه هم ورکوي، په عین حال کې بیا ګناه هم رجوي. همدارنګه
300 ګناوي د عملنامې څخه الله تعالی رژوي. او که څوک د ګناه څخه طاقت کوي، پر ګناه د ګناه څخه صبر کوي، یعنی خلک شراب خوري، د یم پر دسترخوان برابر سو، شراب ایښي دي یا حرامه ډوډۍ ایښې ده، دی باندې برابر سو، د ونه خوړل صبر یې وکوي. او یا په یو مجلس کې وارد سو چې هلته په دې مجلس کې د یو انسان غوښې خوړل کېدلې، یعنی هلته د هغه غیبت کېدی، د غیبت ونه کوي، ځان یې وساتئ. دستي خدای تعالی جل جلاله په عملنامه کې 600 درجې ثواب نوشته کوي، 600 ګناوې د عملنامې څخه الله تعالی لرې کوي، محو کوي، او 600 درجې په جنت کې الله ورکوي. او که چیرې یو څوک پر غم، پر مصیبت، پر فقر، تنګدستۍ، پر بېلاسۍ او همدارنګه د اولاد پر غم باندې صبر کوي، حوصله کوي، انا لله و انا الیه راجعون وایي، شکایه او ژړا او بېصبري او پر مخ باندې چپیړي او همدارنګه ګریوان نه څیري او پر سر خاورې نه بادوي، الله ته وایي چې تا را کړی و، ستا را څخه واخیستی، صبر وکړي، یو دم الله تعالی جل جلاله په عملنامه کې 900 درجې نوشته کوي. دا حدیث حضرت ابن عباس رضی الله تعالی عنه روایت کړی دی. ورونو، هغه ورور ما ته ویلی که انسان په فارسی گفتن به ما که اگر یک کسی نماز یا روزه را قضا کرده باشه به نادانی، به غفلت و حالا نگرفته باشه، توبه کرده باشه که دیگر روزه و نماز قضا نمی کنم، آیا همان نمازها و روزه ها خداوند به زو می بخشه یا قضایی و هسته؟ نه برادر جان، خداوند گناه شما را می بخشه، ولی فرائضی که بر دوش انسان مانده باشه مثل روزه و مثل نماز خداوند جل جلاله اونا نمی بخشه. اگر زنده ای باید نماز را بخوانی و قضا بیاری و روزه را قضا بیاری و بگیری، و اگر نمیتانی فدیه‌اش بدوی. اگر امکان گرفتن روزه برای تو میسر نیست و یا امکان نماز برای کسی میسر نیست، باید در برابر او فدیه بده. برای هر نماز هم نیمن گندم و برای هر روزه هم نیمن گندم. خداوند جل جلاله طاعات و عبادات ما را قبول کنه و خداوند مرا به قضای خود عامل بگردانه و راضی بگردانه و خداوند مرا بر بلاهای خود صابر بگردانه و خداوند مرا بر نعمتهای خود شاکر بگردانه. دا زموږ د نن ورځې پروګرام و. الله تعالی جل جلاله دې ټولو ورونو او ټولو خویندو ته چې زموږ برنامه یې په ډېره حوصلهمندۍ سره تر اوسه کتلې ده، الله دې دوی لره ثواب ورکړي. و آخر دعوانا الحمد لله رب العالمین.